حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با آدم علیه السلام ته وی چې یا آدم اے آدم دا به د قیامت په ورځ وی نو آدم علیه السلام به الله ته وی چې لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک یا الله زه حاضر ته سوی اخرج بعث النار هغه کسان راوباسي جهنم ته بشي آدم علیه السلام ته الله وی هغه کسان د خلکو نه جدا کا چې کوم به جهنم ته ځي په دې قرآن کې آیت دی تاسو به ویلی او ترجمه به یې هم معلوموي خو د دې سره به ودرېږي مؤمن هغه دا آیت دی وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله وایي چې ای مجرمانو تاسو جدا شئ خلق به په دغه کې تقسیم شي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې دې دې چې سوچ کړی دی کله چې الله وایي وامتازوا اليوم أيها المجرمون ای مجرمانو تاسو جدا شئ د دې جنتیانو نه پرېږدئ جنتیان جدا ولاړي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې د مجرمانو کې به که د جنتیانو کې به نو الله سبحانه وتعالى بآدم عليه السلام دوی اخرج بعث النار نور ولا نو بس وآدم عليه السلام بودی وما بعث النار يلا انا سوق ما دي ثبت سوق دي سمره دي او دي خبري ته غوت کېده او کو بدی دي مزړه ویښ نشو نو بیا به تاسو موږ لاستیمو او تاسو سره به شریک شو په دې غم کې چې سره دې مړ شي وی کله چې آدم علیه السلام وایي چې یالله څوک دي نو الله به ورته وایي چې ای آدمه د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته بوځه او یو جنت ته بوځه د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته رسول الله سوی فذاک حین یشیب الصغیر چې کله دا اعلان وشي ماشوم به بوډا شي एकदम به یې وخت تکشف شي چې الله دا کومه سخته ده او الله په قرآن کې ویلي یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ باندې به ماشومان بوډاګان شي د هغې دوه مطلبه دي یو خو دې سختې د ناسه بوډاګان شي دا خلک چې وایي زه ګوره ځوان یم خو دا ویښته راله څه سپین کړي دي غمونه سپین کړي سختو سپین کړي دې سختې سره به ویښته نه سپینېږي دویمه د دې د لاسه چې دا ورځ دومره اوږده ده چې کله دا کس د پاڅېدو د قبر نه ماشوم او چې دا ورځ ختمېده نو څه دې جوړ شوی مړه شي 50 کاله به خپل رب ته ولاړ نه به خوراکي نه به څښاکي او دا نور به د یو میل په فاصله کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د یو میل په فاصله کې او خلک به په خولو کې ډوبي د اعمالو مطابق څوک د ګېډو پورې څوک د زنګنانو پورې څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې څوک د خولې پورې او بعضو مبارک یې رسول صلی الله علیه وسلم ومنهم من یلجمه العرق الجافه او بعضو په دې خولو کې بالکل ډوب پراته او مؤمنان او چت خلک په کوم ځای کې د عرش په سیوري کې ولاړ الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا خلک 50,000 کاله ولاړ نو تنګ بشي دوی به مشوره وکړي چېرې د الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي ولې الله سره څوک خبرې کولی شي یوم یقوم الروح والملائکة صفا الله په هغه ورځ باندې به جبریل علیه السلام او ملایکو په صفونه کې ولاړې راکوشي لا یتکلمون خبرې به نشي کولی چې جبریل علیه السلام خبرې نشي کولی ته به وکړي ته به وکړي الله سره دوی مشوره وکړي چې یاره الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي بس بعض روایتونو کې راځي وایي دا بعض به پکې وایي که جهنم ته ځو چې جهنم ته لاړ شو خو دې سختي نه بچ شو جهنم هغه سخته به د کم ښکاري 50 کاله ودرېده څه معمولي خبره دوی وایي چې سید آدم علیه السلام په وجود د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی آدم علیه السلام په سبا شي چې یا آدم ته د انسانانو پلار یې الله په خپلو لاسونو پیدا کړی ملائکو ته سجده لګولې ده اما ترى الى ما نحن فيه دې سختې ته نه ګورې دا مونږ چې پکې وو هغه به ته یې څه وکړو وی الله ته ووایه چې حساب شروع کړي هغه به وایي چې
نفسي نفسي آدم علیه السلام په وایي زما خو د خپل ځان سره کوم زما رب خو نن دومره غوسه دی چې مخکې نه چې د دومره غوسه شوی دی او نه به دومره غوسه شي نن الله ډېر قهر نو موږ ته څه طریقه وښایه وایي لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې د اولنی پیغمبر الله رالیږلی دیو په نوح علیه السلام پسې ورشي هلته به دغه خبره وکړي ته دې سختې ته وګوره هغه ورته وایي نفسي نفسي زه د خپل ځان سوچ وړی یم غم وړی یم زما رب نن ډېر غوسه داسې خبرې نشي وکړو نو یې څه تاسو لاړ شئ په دغه پسې په إبراهيم عليه السلام بس واتخذ الله إبراهيم خليلا الله مرګره دې بل خاص ته بس ورشي هغه بس ورشي چې ته ګوره د الله مرګره ته دې سختي ته وګوره هغه وایي نفسي نفسي الله مرګره بداو هغه سړی به دا خبره کوي چې بار بار په قرآن کې الله ویلي ته ابراهیم علیه السلام ګوره ډېر کلک مسلمان وګوره الله وایي ښه ډېر کلک موحد او زما سره ډېر ښه تعلق و دغه سړی به هم دا خبره کوي نو ته موږ ته څه طریقه وښیو موسی علیه السلام پسې لاړ شي وکلم الله موسی تکلیما موسی پسې لاړ شي موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې نو ده سره په دنیا کې خبرې کړي نه کېدی شي چې اوس هم هغه شان خبرې ورسره وکړي موسی علیه السلام پسې به ورشي ورته تاسو به الله خبرې کړي ته الله ته ووایه دا وایي نه نن زما رب ډېر خفه دی قهر دی زه نن د هغه سره خبرې نشم کولی کوم سړي چې په کوی تور باندې د رب العالمین سره خبرې کړي او په مخه به تو خبرونه هغه هم خبرې نشي کولی دا ورځ ښه نو څه طریقه عیسی علیه السلام پسې لاړ شي عیسی علیه السلام هغه بغیر پلار نه چې بدر به هغه پسې لاړ شي دا ډېر اوچت انسان دی او پسې ورشي هلته به وایي چې ګوره دې سختې ته وګوره او زه خبرې نشم کولی الله قهر دی نو یې موږ ته څه طریقه وښایه که نه وایي طریقه دا ده چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم الله اکبر زمونږ امام زمونږ قائد زمونږ مشر زمونږ د سترګو یخوالی زمونږ سردار زمونږ د زړه سر زمونږ وینه چې په قربان ده زمونږ مال په قربان دی زمونږ بچي په قربان دی وایي په هغه پسې ورشئ هغه له الله تېر شي او راتلونکي خطاګانې ټولې بخوي غوره انسان دی وایي دی رسول زموږ په ما پسې به خلک راشي او ما ته به ووایي چې ته دې سختې ته وګوره نو څه وایي ته الله ته ووایه وایي زه به ورته چې انا لها زه به ووایم زه به الله ته ووایم وایي زه به په سجده باندې پرېوځم په یو اوږده سجده باندې ډېره اوږده سجده به وي د حد نه زیاته اوږده سجده او د الله صفتونه او حمدونه او ثناګانې به ویم چې الله مله اجازت راکړي ګورې هم بغیر اجازته خبرې نشي کولی ګورې رسول صلی بغیر که اوچت انسان دی بغیر اجازته خبرې نشي کولی وایي زه به په دې سجده پروت یم او الله به وایي چې یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسك سر اوچت که سل تعطى څه وغواړه که څه غواړې موږ به درله درکړو که شفاعت کوې نو موږ به یې قبول کړو څه چلې رسول الله ته یا الله دا خلک وایي چې حساب کتاب شروع کړه الله به ته ښه حساب کتاب غواړي او یا الله دوی حساب کتاب غواړي نو بیا واوره وجاء ربك والملك صفا صفا هغه ورځ باندې به رب العالمین په خپله راځي به حساب کتاب له خلک به دغه شان ولاړ رب العالمین به راشي ملایکې به ورسره راشي په صفونو کې به ولاړ وجاء ربک په عرش باندې چې کوم رب دی دی به په هغه ورځ تا سره حساب کتاب کوي ګورې زه د قرآن تلاوت چې کله کوم دې آیت سره ډېر ودرېږم او زه چې تاسو به دې آیت به تاسو ډېر ودرولي کوم آیت سنفرغ لكم أيها الثقلان الله وی ای انسانانو ای پیریانو زه به تاسو ته فارغه شم سبق زه به تاسو حساب وکړم دا آیت انسان ډېر ویری رب العالمین به راشي رسول الله سلام وی په دې انسانانو باندې چې په دغه ورځ کومه سختي د هغې تپوس به کوو چې رب العالمین راشي او یو یو سړي ته به اواز کېږي د هغه په نوم باندې د هغه د پلار په نوم باندې چې راځه الله دې غواړي فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی
رادشي الله ويج رادش نمبر لا غده الله اکبر سلو بگرازي غره فلاني د فلاني زوی رب العالمین ويج رادشي زدي وسو تفوسو لكم دجي زمانه دین نزان لري کړو دجي دین نمنو دینداری بدن کې نه راوځه الله دې رجوع نه کوله راولې روایتونو کې راځي چې په دغه ورځ په زناور ولاړ کړه واذا الوحوش حشرت زناور په ولاړ زناور په دې انسانانو کې شته او د زناور په سرونه کې چې ته لګي چې انسانانو سره وګورئ نن سکی زناور سرونه به چې لګي چې نن خو په انسانانو باندې غټه سخته ده کله چې سړی ته आवाज وشي او هر سړی وګوري او چې دغه زمانه پر دغه زمانه پر رب العالمین ته مخامخ شي چې کله رب العالمین ته مخامخ شي رسول صلی الله علیه وسلم وي د قیامت پر ورځ به هر سړی د خپل رب سره خبرې کوي او رب سره خبرې کوي او ليس بينه وبين ربه ترجمان په منځ کې به ترجمان نه ګوري ډایرکټ به د خپل رب سره خبرې کوي تاسو بدل کوي ولې دې شي کړی دی ولې دې نه دي کړی ها موږ ته خدا پته لري کنه چې مرګ شتي معنی کنه معنی مرګ شتي کنه د مرګ نه بعد خبر شتي بیره پاسې شتي کنه شتي به سوال شتي کنه شتي چې سوال شتي نو جواب به تاسو شتي دا سوچ خبره ده ټول څه موږ منو سوال غوړو سوال شتي چې شتي تاسو جواب شتي جواب ما سره نشتی چې نشتی کوم دغه شان نشي الله مو ته په خپل باندې مهر ولګي او د دې بدن ته الله سوې خبرې کوا ځکه الله وی سورۃ یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دې په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او دا لفظونه په خپل خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وده خبيب خبري تك خبري نك مكوا فدي استرقوا بالي تبدي الموبايل دي كسغلت كور ده استرقي فخبر رب العالمين توي الجبب اللي جاي تلاسونه بخبري كي تخبيب دي خبري كي رسول سموي وده انسان باريان شي او دي خبر اندامونو تبوي چې تباشي ستاسو د پاره هم الله دوی چې باندې کړی تاسو د جهنم نه بچی تاسو هم باندې ګوري ورکړه او وته چې انتقنا الله موږ ته خلل چې جواب خبرې وکړو الله چې دوی بیا خو موږ د حکم نافرمانی نشو کولای ښه طلب ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة طلب لګي ودې تل کې بد عمل او نیک عمل دا تل لیکي چې کوم زورونو ژوند درته بزي ګور رب العالمین دې رحم ته وګورته ډېر رحیم بادشاہ کدي سی ویلو چې چم ګناه کړی جهنم ته بزي ها دې سی نه دی ویلي وای کني کله به ضروري شو اگر کبه دې رښتې دې جنت ته زی به دا فريدا زما د رب دې رحم ته ګور کنه و چې نیکانه او بدیان یو دې شي به هم جهنم ته زی دشي مهربانه بادشاہ دی دشي مهربانه بادشاہ دی خطلی به ولي دا غیر بعد پولیس سیرات ولګي الله اکبر سخت مرحله هغه پول د ویختنه زیات نری او د توري نه زیات تیرا په دې باندې هر سړی تیری هر انسان باندې تیریږي او لاندې دي سړي لاندې جهنم دی په دې باندې د اعمال مطابق خلک تیری د اعمال مطابق څوک د سیلې پشان څوک د اسمان د برېښنا پشان څوک د سترګې رب په اندازه کې څوک لکه په اسی سوري څوک لکه په اوخ چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپالو چې رواني او څوک به کله ولېږي او بیا به رپاسي بیا به ولېږي بیا به رپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولېږي او به ولېږي بلکل ختم نشي او رسول صلی الله علیه وسلم به د پولیس سیرت په هغه غاړه ولاړ دا دعا وکړي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورسه خلک به په دې رواني ولېږي به دنیا خلک ته به پکې ګوره څنګه او دا راته وګورئ د جنت بله لار نشته په دغه جهنم له پاسه به تېرېږي په
جهنم له پاسه تېرېده زور نه غواړي، په جهنم له پاسه تېرېده مال نه غواړي. ګورې په جهنم له پاسه تېرېده عمل غواړي، ایمان غواړي، تقوا غواړي. الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ د سختي موږ ته اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زموږ حشر زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي. او الله دې په آخرت کې زموږ ځای چې دی جنت وګرځي، او په جنت کې دې الله موږ څنګه چې په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دې الله موږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي.